بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسيدليو كتاب العربية بين يديك لمړی جلد ان شاء الله چې یو سلات درش نمبر صفحه مخلاصه کړی دي. ومي برخه ترسيدليو الوحدة السابعة الدراسة درس لوستل. شپږ وحده موږ ختم کړې، ومه وحده ته رسیدلی او الدراسه چې دی درس لوستل ومه وحده دی. ګورو د دې نه مخکې چې دی موضوع ته داخل شمه، یو الدراسه دی، التعلیم دی، التعلم دی. ډیر فرق لري التعلیم او تعلم. مخکې ما یو ورځ په دې باندې بحث وکړ په درسونو کې. کله چې موږ وایو د مونږ په دې فلانکي ځای کې زده کړه کوو، نو موږ نشو ویلی چې موږ تعلیم کوو. موږ تعلم کوو، زده کړه کوو. تعلیم په دې معنا دی چې نورو ته ښوونه کوي، لکه تدریس او تعلیم دا تقریبا سره په یو اړخ کې دي. تعلم او درس ویل یا زده کړه دا بیل اړخ دی. نو ځکه چې کله موږ نورو ته ښوونه کوو دا تعلیم دی. علم تعلیم، درس تدریس. نو درس چې دی هغه خپل درس ویل دی، او تدریس چې دی دا نورو ته ښودل دی. علم مصدر دی، تعلم د علم زده کول دی، او تعلیم د دې علم نورو ته ور زده کول دی، لکه تدریس. نو نن الدراسه دی. په الدراسه کې الحوار الاول الوحدة السابعة وما وحده وديرشم نمبر درس. العرض الحوار الاول دا مو بار ترجمه کړي، بار ترجمه ته ان شاء الله بیا اړتیا نشته دی. لومړی حوار انظر واستمع واعد، وګوره واوره او تکرار کا. نن غانم او غالب په خپل منځ کې سره محاوره کوي، خبرې اترې کوي. انظر وګوره، الى تا اللوحه پښتو کې مرته لوحه وایو کنه، عموما داسې یو دړه راځوړندوي. لوحه وي عموما یا په مکاتبو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، یا هم په دفاترو کې یو څه لوحې وي، کله کله یو اعلان یا یو څه تقسیموقات دا شیان پرې راځوړند وي، لکه دغه لوحه وګورئ. پښتو کې مرته لوحه یا دړه وایو، تخته مرته ویلی شو. انظر الى اللوحه، لوحې ته وګوره. اقرأ ولوله الجدول، جدول الدراسي، درسي جدول. بعض خلک ورته تقسیم اوقات وي. اقرأ الجدول الدراسي، تقسیم اوقات ولوله. تقسیم اوقات من اول ساعت د چی دی، دویم ساعت د چی دی، دریم ساعت د چی دی، دا مهالویش چی وي دته جدول دراسي وایو په عربي کې. غانم غالب ته وایي انظر الى اللوحه، لوحې ته وګوره. اقرأ الجدول الدراسي، درسي جدول ولوله، تقسیم اوقات ولوله، مهالویش ولوله. غالب زوی الدراسة درس خمسة ایام، یوم ورځ، ایام ورځې جمع ده. فی په الاسبوع هفته اونۍ. الدراسة 5 أيام في الاسبوع، درس په اونۍ کې 15 ورځې دی، یا په هفته کې 15 ورځې دی. غانم نعم هو یوم السبت د هفتې ورځ، و یوم الاحد د یکشنبې ورځ، و یوم الاثنین دوشنبې ورځ، و یوم الثلاثاء او سهشنبې ورځ، و یوم الاربعاء او چهارشنبې ورځ. غالب څه ورته وایي؟ العطلة رخصتي یوم الخمیس د پنجشنبې په ورځ، و یوم الجمعه او د جمعې په ورځ. العطلة یوم الخمیس و یوم الجمعه، رخصت د پنجشنبې او جمعې په ورځ دی. غانم څه ورته وایي؟ اکتب ولیکه المواد الدراسیه، درسي مواد. اکتب المواد الدراسیه. الماده مضمون ته وایي. دلته مواد هغه مواد نه دي کوم چې پښتو کې موږ او تاسو ترې استفاده کوو. الماده مضمون دی. مثلا ماده الریاضیات، د ریاضیاتو مضمون
مادة العلوم د ساينس مضمون، مادة الحاسوب د کمپیوټر مضمون. نو ماده څه ته وایي؟ مضمون. المواد مضامین. غانم ورته څه وایي؟ اکتب المواد الدراسیه. د درسي مضمونونو نمونه ولیکه یا درسي مضامین ولیکه. غالب لیکلي پیل کړل څه وایي؟ الثقافة الإسلامية، إسلامي ثقافت، واللغة العربية، عربي لغات، عربي ژبه، والرياضيات، والعلوم ساينس، والحاسوب او کمپیوټر. غالب ورته وایي متى کله تبدأ پیلیږي شروع کیږي الاختبارات امتحانونه. یبدأ چې کله موږ مذکر ته اشاره کوو، تبدأ چې کله مؤنث ته اشاره کوو. دا چې اختبارات په عربي کې جمع دی او مؤنث اسم دی، نو دلته دا مؤنث اسم سره د چی شي صيغه راغلی ده؟ د مؤنث. متى تبدأ الاختبارات، امتحانونه کله پیلیږي، کله شروع کیږي. غانم ورته څه وایي؟ فی په شهر میاشت شعبان، د رمضان یا د روژې میاشت نه مخکې چې کومه میاشت وي، فی شهر شعبان، د شعبان په میاشت کې. غالب څه ورته وایي؟ و متى او کله ینتهی ختمیږي العام کال الدراسي درسي. ومتى ينتهي العام الدراسي، او درسي کال کله ختمیږي. وبخښئ زه کله کله وقفه کوم ځکه لفظي معنی اسانه ده، متى کله ینتهي ختمیږي، خو چې جمله را جوړوم نو باید لږ فکر پکې وکم چې ګرامري حتی پښتو کې هم ګرامري اړخ په نظر کې ونیولی شم. غانم ورته وایي، غالب ترې پوښتنه کړې ومتى ينتهي العام الدراسي، درسي کال کله ختمیږي؟ غانم ورته وایي فی شهر رمضان، د روژې په میاشت کې، د رمضان په میاشت کې. شهر رمضان ګورئ د روژې میاشت نه ده، دې ته د رمضان میاشت وایي، او په رمضان میاشت کې روژه نیول کېږي. نوم یې د روژې میاشت نه دی، ځکه عموما نوم نه ترجمه کېږي. مثلا موږ وایو په میلادي میاشتو کې کومه میاشت ده اوس؟ اپریل ده. اپریل څه معنی لري؟ عموما دا خو بیله تاریخچه ده، د بوتانو نومونه دي، فکر کوم که نه، والله اعلم. خو نوم نه ترجمه کېږي. موږ وایو کومه میاشت ده؟ شعبان. کله مو ترجمه کړې؟ نه. کومه میاشت ده؟ رمضان. د روژو په میاشت مشهوره ده چې روژې پرې کې نیسو، خو نوم یې د روژې میاشت نه دی، نوم یې څه دی؟ رمضان، ځکه نوم نه ترجمه کېږي. غالب څه ورته وایي؟ العطلة رخصتي ثلاثة درې اشهر میاشتې، شهر میاشت، اشهر جمع ده میاشتې. العطلة ثلاثة اشهر، رخصت درې میاشتې دی. غانم څه ورته وایي؟ الحمدلله. خوشحاله شي رخصت ته. داسې به څوک نه وي چې یا په مکتب او یا پوهنتون کې وي او هغه د رخصت ته خوشحاله نشي بغیر د کرونا نه چې هر څه یې ګډوډ کړو. غانم څه ورته وایي؟ الحمدلله، د الله شکر دی. العطلة طویلة، رخصتي اوږده ده. طویلة اوږده، طویل اوږد، طویلة اوږده. غالب څه وایي؟ بدأت پیل شوه. الحصة صاد. اوس الحصة مؤنث اسم دی، نو ځکه دلته د تأنیث صیغه استعمال شوه. که دا مذکر وای څه به ویل؟ بدأ پیل شو، بدأت پیل شوه. الحصة صاد، دا درسي صاد چې اول صاد، دویم صاد، دریم صاد، دا چې کله پیلیږي که نه نو دې ته څه وایو؟ درسي صاد. هيا بنا، راځه چې ځو الى الصف صنف ته. غانم څه ورته وایي؟ هيا بنا، زه چې درځو، زه چې ځو. یو ځلې بیا سریعه او زر زر معنا کوم، دې پیری لفظي معنا نه کوم. غانم وایي انظر الى اللوحه اقرأ الجدول الدراسي. لوحې ته وګوره، محل ویش ولوله. غالب الدراسة 5 أيام في الأسبوع، په هفته کې 5 ورځې درس دی. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. هو هفته ورځ، یکشنبه ورځ،
دوشنبه ورځ، سه شنبه ورځ او چهارشنبه ورځ. غالب: العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. پنجشنبه او جمعه باندې رخصت دی. غانم ورته وایي اکتب المواد الدراسية. درسي مضامين ولیکه. الثقافة الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات والعلوم والحاسوب. اسلامي ثقافت، عربي ژبه، ریاضیات، ساينس، علوم ساينس تويكا، الحاسوب كمبيوتر. غالب ورته وایي متى تبدأ الاختبارات؟ امتحانونه کله پیلیږي؟ غانم ورته وایي في شهر شعبان، د شعبان په میاشت کې. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ او کله درسي کال ختمیږي؟ في شهر رمضان، د رمضان په میاشت کې. غالب ورته وایي العطلة 3 أشهر. رخصتي 3 میاشتې ده. الحمد لله العطلة طويلة. دا الله شکر دی، رخصتي ډیره اوږده ده. بدأت الحصة، هيا بنا إلى الصف. ساعت پیل شو، زه چې ځو صنف ته. هيا بنا، زه چې ځو. دا و 141 نمبر صفحه په اومه وحده کې لومړی حوار. دویم حوار به ان شاء الله راتلونکي درس کې لولو. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.